ګرانو زده کوونکو د اوبو دغه درې واړه حالتونه چې تاسو یې په سکرین باندې ګورئ د دوی ظاهري بڼه، حرکات او نورې ځانګړنې هم سره توپیر لري. خو اوس پوښتنه دا ده که چیرې دا درې واړه یعنې له یو ډول مالیکولونو څخه جوړ شوي وي نو ولې سره توپیر لري؟ معلم صاحب دا سمه ده چې ماده به یوه وي مګر دا درې واړه بیخي جدا حالتونه دي. همداسې محمد جانه دا درې واړه یوازې یوه ماده یعنې اوبه دي. خو ستاسو په خبره دغه د دوی حالتونو بدلون موږ او تاسو ته یې یو نوي څه په لاس راکړي دي. خو دا په یاد ولرئ چې دغه هر حالت د ذرو د چلند یوه نوې کیسه لري. معلم صاحب یعنی ذره تصمیم نیسي چې څنګه باید ښکاري شي. نه تاریخچنه ذره تصمیم نه نیسي بلکې شرایط یې مجبوروي لکه تودوخه، فشار، قواوې او داسې نور ترڅو شکل یې تغییر وکړي. اوس پوه شئ تاریخچنه؟ هو معلم صاحب. ډېر ښه. قدرمنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله ده چې سلامتیا او روغتیا به مو په برخې وي. په ننني درس کې د مادې د درې ګونو حالتونو ترڅنګ په فضایي شبکې او دغه راز په بلورونو باندې بحث او خبرې کوو. نو هیله ده چې تر پایه راسره خپرونه وڅارئ. تاسو د نن ورځې درس عنوان او د زده کړو موخې ته متوجه شئ. د درس عنوان د مادې حالتونه، بلورونه او فضایي شبکه. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولای شي چې د مادې حالتونه وپیژني او تشریح یې کړي، د مادې کرسټالي جوړښت او د هغې ځانګړنې بیان کړي، د بلوري او فضایي شبکې یعنی سپیس لیټس مفهوم تشریح کړي، د مکعبي حجرو جوړښتونه وپیژني او توپیر یې توضیح کړي. دا په یاد ولرئ چې هره ماده د محیطي شرایطو یعنې تودوخې او فشار په پام کې نیولو سره درې حالتونه جامد، مایع او ګاز ځان ته غوره کوي. خو دا هم په یاد ولرئ چې په عادي شرایطو کې مواد ډیر کم په غازاتو حالاتو باندې پیدا کیږي. خو غازات زمونږ په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او ارزښت لري. ترکزانه اوس به درته بیخي واضح شوي وي چې ذرات تصمیم نه نیسي بلکې شرایط یې مجبوروي یعنې تودوخه، فشار او قواوې ترڅو بڼه یې تغییر وکړي. بالکل معلم صاحب. ښه نو دا هم ذهن ته وسپارئ ټول مواد که هغه جامد، مایع یا هم ګاز دي له کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي چې همدا د ذرو ترتیب، منظموالی او کلکوالی بیا په دې درو وړو حالتونو کې سره توپیر لري. خو دا چې دغه توپیر څه ډول دی او دغه راز په دې درې وړو حالتونو کې د ذرو حرکت او میخانیکیت څرنګه دی په دې اړه راځئ چې دغه معلوماتي کڅوړه یو ځای وکړو. په جامداتو، مایعاتو او غازونو کې د ذرو ترتیب. ټول مواد که هغه جامد، مایع او یا ګاز وي له کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. په جامداتو کې ذرې یو له بل سره ډېرې نږدې، کلکې او په منظم ترتیب سره یو ځای شوي دي. خو په مایعاتو کې بیا ذرې په خپل منځ کې ډېر لږ واټن لري او د جامداتو په پرتله نظم او ترتیب کم دی. همدارنګه په غازونو کې ذرې هیڅ منظم ترتیب نه لري او ذرات یې په هر حالت کې د حرکت په حال کې وي. مګر په جامداتو کې ذرې حرکت نه کوي بلکې یوازې په خپل ټاکلي ځای کې ریږدي. په مایعاتو کې ذرې نسبتاً تیز حرکت کوي او یو بل ته نږدې سره ښویېږي. خو په غازونو کې ذرې بیا د مایعاتو په پرتله ډېر چټک او بې ترتیبه حرکت کوي او د ذرو ترمنځ یې تشې خلاوې شتون لري. په جامداتو کې د ذرو ترمنځ واټن ډېر کوچنی، په مایعاتو کې دا فاصلې د جامداتو په پرتله لږ څه زیاتې او په غازونو کې بیا دا فاصله د جامداتو او مایعاتو په پرتله ډېره لویه ده.
همدارنګه ذرې یو له بل سره کشش یعنی جذب لري. په جامداتو کې د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره قوي ده چې له امله یې ذرې کلکې سره نښتي وي. خو دا چې په مایعاتو کې کمزوري قواوې شتون لري نو ځکه ذرې له یو بل سره نښلي او حرکت کوي، مګر په ګازونو کې دا ډول جذب ضعیفه او یا بیخي نشته، نو ځکه یې ذرات ازادانه حرکت کوي. د بیلګې په توګه سیماب چې یوه خالصه ماده ده په -9 درجې د سانتیګریډ کې جامده ده. د -9 سانتیګریډ درجې او 350 سانتیګریډ درجو ترمنځ مایع حالت لري، او کله چې سیمابو ته تر 350 سانتیګریډ درجو تودوخه ورکړل شي نو په ګاز بدلیږي. سیماب په جامد، مایع او یا ګاز حالت کې هماغه ذرې لري، خو توپیر یې یوازې د ذرو په ترتیب، د جذب په قوې، د خلاو په شتون او د ذرو په سرعت کې دی. معلم صاحب زه یو پوښتنه لرم. مهرباني وکړه طارق جانه، څه پوښتنه لري؟ معلم صاحب په ګازونو کې د جذب قوه ولې کمزوري وي؟ ګورئ، د جذب قوه د ذرو ترمنځ په واټن، د ذرو ترتیب او چټکتیا پورې اړه لري. د ګازونو ترمنځ ذرې یو بل څخه ډېرې زیاتې لرې دي، نو دا طبیعي خبره ده چې د جذب قوه به هم ډېره کمزوري وي. اوس پوه شوې طارق جانه؟ هو معلم صاحب مننه. ډېر ښه، نو خپل پاتې درس ته دوام ورکړه. ښه، نو مایعات د جامداتو او ګازونو په پرتله ځانګړي خاصیتونه لري. په مایعاتو کې د موادو د ذرو ترمنځ د جذب قوه د جامداتو په پرتله کمه، مګر د ګازونو په پرتله زیاته ده. دا هم په یاد ولرئ چې اوبه یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په 3 واړه حالتونو یعنی ګاز، مایع او جامد حالتونو باندې شتون لري. که تاسو په یاد وي د درس هغه لومړنۍ نقطه مو هم له همدې ځایه پیل کړې وه. هو معلم صاحب. ډېر ښه، نو دا هم په یاد ولرئ چې د مایع حالت لرونکو موادو کثافت څه نه څه یو شان دی، چې بیلګې هم کیدای شي د اوبو، مایع، جامد او ګاز حالتونه وړاندې شي. تاسو متوجه شئ؟ د جامد او مایع حالت لرونکو موادو کثافت څه نه څه یو شان دی، چې بیلګې یې کیدای شي د اوبو، جامد، مایع او ګاز یعنی بړاس حالتونه وړاندې شي. که درې واړه حالتونو ته ځیر شو نو وبه وینو چې جامدې او مایع اوبه تقریبا یو ډول کثافت لري، مګر د بړاس کثافت د جامدو او مایع اوبو په پرتله ډیر کم دی. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه اخلو، چیرې مه ځئ، بیرته زه راګرځو. سلام، بیا هم د کیمیا لسم ټولګي ښوونیزې خپرونې دویمې برخې ته مو هرکلی کوم. اوس هم په دې غږیږو چې یوه ماده د تودوخې او فشار په واسطه کیدلی شي چې په جامد، مایع او ګاز حالت ته تغیر وکړي. اوس به په دې باندې بحث وکړو چې کرسټالي جوړښت څه ته وایي، د جامداتو کرسټالي بڼه څنګه رامنځته کیږي، د کرسټالي جوړښت نورې کومې ځانګړنې دي، او همدارنګه واحده حجره، پارامترونه او د ضلعو ترمنځ زاویه څه ته وایي. تاسې متوجه شئ؟ د جامداتو کرسټالي بڼه. په جامداتو کې اتومونه، ایونونه او مالیکولونه په منظم ډول سره ترتیب شوي دي چې دا ترتیب یو ځانګړی شکل جوړوي، کوم چې د کرسټالي جوړښت په نوم یادیږي. دا جوړښت درې بعدي بڼه لري. د کرسټالي جوړښت ځانګړنې. په کرسټالي جوړښت کې هر یوه ذره یعنی اتوم، ایون او مالیکول ښیي چې دې ته د شبکې ټکی یعنی لټیس پوینټ یا د شبکې اړخ یعنی لټیس سایټ وایي. دغه ټکي د کرښو په وسیله یو تر بله سره نښتي دي او یو هندسي جوړښت جوړوي. د واحده حجرې تعریف او پارامترونه. واحده حجره یعنی یونټ سیل د یوې کرسټالي شبکې هغه کوچنی درې بعدي هندسي برخه ده چې د هغې په منظم تکرار سره ټول کرسټالي جوړښت جوړیږي. د واحدې حجرې درې ضلعي چې په A, B, C سره ښودل کیږي او همدارنګه د دې ضلعو ترمنځ د الفا، بیتا او ګاما زاویې دي چې د A الفا زاویه، د B او C ترمنځ د بیتا زاویه،
د A او C ترمنځ او دغه راز د ګاما زاویه د A او B ترمنځ قرار لري. نو په همدې اساس یوه واحده حجره د شپږو پارامترونو یعنی A, B, C, الفا، بیتا، ګاما په واسطه تشخیص کولی شو. ښه نو معلومات خو مو ولیدل. اوس به همدې درس ته لږ څه عملي بڼه ورکړو. تاسو لږ بیس ته راشئ. معلم صاحب دا کنډ هم دغه کرسټالي جوړښت په شان دی. بالکل حمزه جانه، که یې تر مایکروسکوپ لاندې وګورئ نو حتما به درته د ذرو منظم جوړښت ښکاره شي، کومه چې د کرسټالي شبکې په نوم یادیږي. معلم صاحب مګر دا شګې ولې داسې ګډې وډې ښکاري؟ دا هم جامده ماده ده خو نظم پکې نه ښکاري. ډیره ښه ده طارق چرم. شګه غیر کرسټالي جامده ماده ده خو ذرې یې منظم ترتیب نه لري. معلم صاحب دا نو په دې معنی چې په کرسټالي جامداتو کې ذرې په نظم او په غیر کرسټالي جامداتو کې ګډوډي وي. هو محمد جانه، همدغه نظم کرسټال ته ځانګړی ترتیب، ځلا او دغه راز سختوالی ورکوي. ښه نو تاسې هم اوس خپلو ځایونو ته لاړ شئ چې خپل درس ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ. ښه نو د جامداتو د کرسټالي جوړښت په اړه مو خو بشپړ معلومات حاصل کړ. اوس به راته دغه کرسټالي جوړښت څوک تعریف کړي؟ مهرباني محمد جانه ته یې ووایه. معلم صاحب کرسټالي جوړښت هغه منظم دریبودي ترتیب دی چې اتمونه، آیونونه او یا مالیکولونه پکې په منظم ډول سره تنظیم شوي وي. ډېر ښه محمد جانه. ښه نو اوس به راته حمزه جان ووایي چې په دغه جوړښت کې د واحدې حجرې معنا څه ده؟ معلم صاحب واحده حجره د کرسټالي جوړښت هغه کوچنۍ برخه ده چې د څو ځلې تکرار له لارې بشپړ کرسټالي جوړښت رامنځته کوي. آفرین حمزه جانه. ښه نو طارق جانه ته راته ووایه چې د واحدې حجرې پارامترونه کوم دي؟ معلم صاحب واحده حجره شپږ پارامترونه لري چې A, B او C درې ځلې او همدارنګه الفا، بیتا او ګاما زاویې دي. ډېر ښه. نو پاتې درس ته له یوې لنډې دمې څخه وروسته دوام ورکوو. چیرې مه ځئ، موږ هم مه هېروئ، بېرته راځو. بیا هم د خپرونې وروستۍ برخې ته ښه راغلی. اوس به هم د فضایي شبکې په هکله معلوماتو ته تم شو. فضایي شبکه په فضا کې د ټکو منظم هندسي جوړښت د فضایي شبکې په نوم یادیږي. په فضایي شبکه کې اتومونه د خطونو په واسطه یو له بل سره تړل شوي دي. که دا بلاور د اوسپنې فرض کړای شي نو د اوسپنې د هر اتوم مرکز د یوې نقطې له پاسه په دې شبکه کې واقع کیږي. ښه نو مخکې مو ویل چې واحده حجره د کرسټالي جوړښت هغه کوچنۍ دریبودي برخه ده چې د څو ځلې تکرار له لارې بشپړ جوړښت رامنځته کوي او په درې اساسي ډولونو ویشل شوې ده. ساده مکعبي حجره یا هم سمپل کیوبیک سیل، مرکز لرونکي مکعبي حجره یا هم باډي سنټرډ کیوبیک سیل، مخ لرونکي مکعبي حجره یا هم فیس سنټرډ کیوبیک سیل. یعنی ساده مکعبي حجره یا هم سمپل کیوبیک سیل، مرکز لرونکي مکعبي حجره یا هم باډي سنټرډ کیوبیک سیل یا هم فیز سنټرډ کیوبیک سیل. دا هم د واحدې حجرې ډولونه. اوس به هم د ساده مرکز لرونکي او دغه راز د مخ لرونکي مکعبي حجرو په هکله معلوماتو ته تم شو تر څو په دې باندې پوه شو چې په کومو برخو کې موقعیت لري او نورې کومې ځانګړنې لري. تاسې متوجه شئ؟
ساده مکعبي حجره یا سیمپل کیوبیک سیل په دې ډول حجره کې ذرې یوازې د مکعب په کنجونو کې ځای لري او یو له بل سره نږدې پرتې دي. دا ذرې نه د مکعب په مخونو کې او نه یې هم په مرکز کې سره نښتې وي. د یوې اساسي حجرې برخې له نورو اساسي حجرو سره شریکې وي. نو یو ساده مکعبي حجره یوازې یوه ذره لري. د کوارډینیشن نمبر یعنی د نږدې ګاونډیو ذرو شمیر یې 6 دی او دا ذرات یې یعنی مخ، شا، پورته، لاندې، ښي او چپه خوا کې قرار لري. مرکز لرونکي مکعبي حجره یا باډي سنټرډ کیوبیک سیل دلته یوه ذره د مکعب په مرکز او نورې په کنجونو کې قرار لري. د کنج ذرې له مرکز سره تماس لري خو د مکعب په کنجونو کې سره تماس نه لري. دا واحده حجره 2 ذرې لري چې هر ذره یې 8 نږدې ګاونډیان لري چې 4 پورته او 4 یې ښکته دي. مخ لرونکي مکعبي حجره یا فیس سنټرډ کیوبیک سیل دلته ذرې د مکعب په کنجونو او په هر مخ کې یوه ذره لري خو په مرکز کې کومه ذره شتون نه لري. هر کنج د یوه مخ له ذرې سره نښتې وي. دا واحده حجره 4 ذرې لري چې دلته هره ذره 12 نږدې ګاونډیان لري چې 4 یې شاوخوا، 4 یې پورته او 4 یې ښکته وي. ښه نو ګرانو زده کوونکو خوښه مو ده چې د مادې د حالتونو د عملي مشاهدې لپاره یو فعالیت ترسره کړو. معلم صاحب بیخي مو در سره خوښه ده. ډېر ښه. نو د دې فعالیت د ترسره کولو لپاره دغو کارېدونکو توکو او لوازمو ته اړتیا لرو. د فعالیت موخې زده کوونکي به د دې فعالیت تر پای وکولای شي چې د مادې 3 حالتونه یعنی جامد، مایع او ګاز عملاً تجربه وپیژني. د جامد، مایع او ګاز حالت ترمنځ د شکل، حجم او د ځانګړنو توپیر تشریح کړي. د یو ساده کیمیاوي تعامل له لارې د ګاز تولید عملاً مشاهده کړي. کارېدونکي توکي او لوازم: یوه کوچنۍ ډبره، پوکاڼۍ، اوبه، شامپو، بیکینګ سوډا، سرکه، یو کوچنی پلاستیکي بوتل، 2500 ملي لیتره فلاسک، یوه کاشوغه او فلش کارتونه. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ هم لابراتوار ته راغلي یو او د یادې تجربې د ترسره کولو لپاره ټول د اړتیا وړ توکي او لوازم هم زما مخې ته چمتو دي. زده کوونکو دغه تجربه به زه ترسره کوم، تاسې به یې صرف مشاهده کوئ او د مشاهدې د یادښت او د پوښتنې د ځوابونو د موندلو لپاره تاسو دغه فلش کارتونه در واخلئ. محمد جانه دا ته در واخله، خیرخ جانه دا هم ته در واخله او حمزه جانه دا هم ته در واخله. په دې کې تاسې خپلې مشاهدې او د پوښتنو ځوابونه له ځان سره یادښت کړئ. سمه ده معلم صاحب. ډېر ښه. زه لومړی دغه ډبره راخلم. لکه څنګه چې تاسې وینئ زه دا په دې فلاس کې داسې اچوم. ښه نو زده کوونکو لکه څنګه چې دغه ډبره تاسو وینئ هم ثابت شکل لري او هم حجم یې ثابت دی. که همدا ډبره زه راواخلم په دې بل فلاس کې داسې واچوم نو دلته هم تاسو ګورئ چې دلته هم شکل ثابت دی او هم یې حجم ثابت دی. نو له دې نه معلومیږي چې جامدات هم ثابت شکل او هم ثابت حجم لري. ښه نو اوس تاسې متوجه شئ زه دغه اوبه راخلم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ اوبه چې دي مایع دي په دې فلاس کې اچوم. دا وشو. اوس هم دغه شامپو راخلم او یو مقدار شامپو په دې بل فلاس کې اچوم. تاسې خپلې مشاهدې له ځان سره ولیکئ.
ښه نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسې دلته وینئ تاسې دلته لږ دقت وکئ دغه فلاس کې ما اوبه واچولې او په دې فلاس کې هم ما شامپو واچوله دغه مایع شکل لري او لکه څنګه چې تاسې ګورئ دواړو د همدې ظرف یا همدې لوښي شکل ځان ته غوره کړ مګر حجم یې د دواړو ثابت دی او یو بله خبره چې تاسو شاید ورته دقت کړی اوسي اوبه چې کله ما د بیکر نه راواخیستې او په دې فلاس کې مې واچولې نو ډېر په چټکۍ سره توی شوې او همدارنګه کله مې چې د شامپو دغه بوتل راواخیسته او په دې فلاس کې مې واچو نو ډېر په ځنډ سره په دې فلاس کې مونږ وکولی شول چې دا توی کړو نو د دې دلیل دا دی چې دغه د دوی د لزوجیت توپیر مونږ ته راپورته کوي ښه نو دا به زه دلته کېږدم اوس د دې لپاره چې مونږ ګاز تولید کړو زه دغه بوتل رااخلم او په دې کې زه یو مقدار سرکه اچوم تاسو دقت وکئ ښه دا کار وشو دلته کېدم اوس به په دې وړکۍ پخوانۍ کې یو مقدار بیکینګ سوډا واچو ښه نو محمد جانه تاسې هم راسره مرسته وکئ ښه نو مخکې له دې چې دغه بیکینګ سوډا کومه چې په دې پخوانۍ کې ده په دې بوتل کې تویه شي دغه سر به یې کلک په دې بوتل باندې وتړم تاسو محمد جانه دا بوتل ونیسئ ښه نو دغه پخوانی به ځوړنده پرېږدو تر څو دغه بیکینګ سوډا په دې بوتل کې توی نه شي موږ کولی شو چې د تار په واسطه یې هم د دې سر وتړو او د هغې نه بغیر یې هم کولی شو نو تاسې ښه دقیق متوجه شئ زه دغه بیکینګ سوډا کومه چې په دې پخوانۍ کې ده بوتل ته ورتویوم تاسو به وګورئ چې ګاز به تولید شي ښه نو زده کوونکو تاسې ښه ولیدل چې ګاز تولید شو مګر شکل او حجم یې ثابت نه دی ځکه چې په ثابت حالت کې نه پاتې کیږي حجم او شکل یې دواړه تغییر کوي تاسو کولی شئ چې دا خبره هم له ځان سره یادښت کړئ ښه نو مشاهدې مو له ځان سره ولیکلې هو معلم صاحب ډېر ښه ښه نو قدرمنو دوستانو زموږ تجربه هم دلته پای ته رسیږي پاتې درس به په صنف کې دوام ښه نو د ترسره شوي فعالیت په هکله دغه پوښتنې به په سکرین باندې ګورو لومړی کوم مواد جامد، مایع او ګاز وو؟ لومړۍ پوښتنه به طارق جان ځواب کړي معلم صاحب دلته ډبره جامده وه ځکه چې په هر لوښي کې به یې واچوله نو شکل او حجم یې تغییر نه کوو مګر اوبه او شامپو مایع مواد وو ځکه چې ثابت شکل یې نه درلود ډېر ښه طارق جانه ځواب دی بالکل سم دی خو هغه څه دي چې یاده وتل هغه د شامپو په پرتله د اوبو زر تویېدل ول دا په دې معنی چې اوبه د شامپو په پرتله یې لزوجیت کم دی ښه نو دویمه پوښتنه به هم حمزه جان ځواب کړي دویم کله چې ګاز تولید شو څه پېښ شول او ولې پوکاڼۍ وپړسېده؟ معلم صاحب ما خو په دې فلش کارت کې د دې درې واړو حالاتونو یو تصویري نقشه د ځان سره رسم کړې دا څه رقم نقشه ده حمزه جانه ته وښیه آفرین حمزه جانه دغه تصویري نقشه دې ډېره ښکلې او منظمه ترتیب کړې ته په رښتیا هم په دې پوه شوی چې د مادې درې واړه حالتونه یعنې جامد مایع او ګاز سره څه توپیر لري دا چې تا د شکل او د حجم توپیرونه ډېر ښه واضح کړي دي دا ستا د ژور فکر او د تمرکز نښه ده نو ستا د دغې تصویري نقشې له مخې موږ وینو چې جامدات شکل یې ثابت دی حجم یې هم ثابت دی او مثال یې هم ډبره ده بیا مایعاتو کې شکل یې غیر ثابت دی حجم یې ثابت دی او مثال یې هم اوبه دي دریم یعنی ګاز شکل یې غیر ثابت دی او حجم یې هم غیر ثابت دی او مثال یې هم کاربن ډای اکساید
اوس نو د محمد جان وار دی چې درېیمه پوښتنه راته ځواب کړي. دریم، ولې اوبر ژر تویېدې خو شامپو نه؟ معلم صاحب ما په خپل مشاهده کې ولیده کله چې بیکینګ سوډا له پوکانې څخه فلسته ولوېده نو له سرکې سره یې تعامل وکړ، یو ډول زګ یې جوړ کړ او پوکانې ورو ورو وپړسېده او یو ډول ګاز تولید شو چې هغه نه ثابت شکل درلود او نه هم ثابت حجم بلکې ټول بالون یې ډک کړ. ډېر ښه محمد جانه، ستا مشاهده هم سمه وه. لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړه، یعنې د ګاز په تولید سره هغه پوکاڼه یا هم بالون وپړسېد. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې ګاز نه یوازې ثابت شکل نه لري بلکې حجم یې هم ثابت نه دی. د تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې دقیق متوجه وئ. اوس هم د نن ورځې د زده کړې پایلې ګورو. د زده کړې پایلې. زده کوونکو زده کړل چې هره ماده د تودوخې او فشار له مخې د درې حالتونو یعنې جامد، مایع او ګاز درلودونکې ده. جامد مواد کرسټالي جوړښت لري چې ذرې یې په منظم درې بعدي ترتیب سره واقع دي. واحده حجره د کرسټالي جوړښت اساسي واحد دی چې شپږ پارامترونه یعنې درې ضلعې او درې زاویې لري. فضایي شبکه د بېلور د اتومونو هندسي ترتیب دی چې له مخې بېلوري جوړښت رامنځته کیږي. مکعبي حجره د ساده، مرکز لرونکي او مخ لرونکي مکعبي حجرو په نوم د درې اساسي ډولونو درلودونکې ده چې د ذرو د موقعیت او د کوارډینیشن نمبر له مخې سره توپیر لري. قدرمنو دوستانو، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تر دې دمه پورې مو موږ وڅارلو. تر بلې خپرونې پورې تاسې په لوی رب سپارم. ښې چارې.